لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه چې په نورګرام ولسوالۍ کې له داسې یو سپین ږیري کاکا سره خبرې کوو چې د نو عمر له یوې پیړۍ اوښتی دی. نو د هغه وخت کیسې او د دې ترڅنګ جالبې خاطرې په حکومتونو او د دې ترڅنګ خاص کر اوس مهال چې سره کم دا کلیوال ژوند دی، په کلي کې زندګي ده، او هغه وخت کې څنګه وه اوس څنګه ده، نو په دې به ورسره خبرې کوو. حاجي صاحب خپل نوم دې واخله لیدونکو ته. ما نوم صاحب خاوره وکیل غلام سخي. ښه ښه، ډېره مننه حاجي صاحب، خوشحاله اوسې. لومړی به راشو دې ته چې دغه په پخوانیو وختونو باندې به راسره وغږېږي، مثلا دغه د کلي ژوند زندګي څنګه وه، پخوا سره کم وه، اوس سره کم ده، څه توپیر پکې دی؟ پخوانی صاحب زه ډېر پخوانی سړی یم. یادېږي موږ به بوټونه نه درلوده، جراب خو بیخي موږ خوب کې نه لیده، نو پیاده ګرځېدلو غره کې سمه کې. نو بس دا ده چې همدغه یو مړی جواری به و، جواری